السلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. په دې ویډیو کې د بیریانی پخولو طریقه در سره شریکوم چې ډیره زیاته خوندوره ده. اول به وریځې پاکې ومینځئ. د 3 ساعتونو لپاره به یې په اوبو کې پرېږدئ چې ما هم دلته 15 ګیلاسه وریځې خیشتې کړي 3 ساعته مخکې له پخېدو څخه. د لواب لپاره یې 1.5 ګیلاس غوړي په یو دیګ کې اچوم. غوړي چې ښه ګرم سو 2 پیاز مې ور اضافه کړه. په دغه اندازه چې پیاز ښه سره سو 1 کیلو د چرګ غوښه مې ور اضافه کړه. د چرګ غوښه به پیازو سره ښه سره کړئ. 4 قاشقې اوږه ور اضافه کړئ. 2 رومیان. د بیریانی مساله د 2 قاشقو په اندازه. دلته ما مالګه ور وانه چوله د دې لپاره چې د بیریانی مساله خپله مالګه لري. 1/2 قاشق کورکمن، 1/2 قاشق سره مرچ. ښه یې سره کړئ تر څو رومیان یې پاخه سي. 1 ګیلاس جوش سوي اوبه ور اضافه کړئ. 10 دقیقو لپاره یې په متوسطه حرارت پرېږدئ تر څو د چرګ غوښه ښه پاخه سي. د وریځو لپاره به اول اوبه ښې جوش کړئ. د ضرورت په اندازه مالګه ور اضافه کړئ. وریځې ور اضافه کړئ. اوبه باید د وریځو په سر 1 انچ اضافه وسي. 90% یې پخې کړئ. په دغه رقم یې صافې کړئ. بیا به د چرګ غوښه لواب په اضافه کړئ. لږ ذره د دیګي رنګ ور اضافه کړئ. د دې لپاره چې وریځې ډېرې نرمې نه سي د قاشقې په مرسته وړکي وړکي سرې پکې جوړ کړئ. دېرش دقیقو لپاره یې په متوسطه حرارت پرېږدئ چې پخې سي. دا هم نیم ساعت بعد مزهداره بیریانی تیاره سوه. که مو ویډیو خوښه سوې وي دوستانو نو هیله کوم ویډیو لایک کړئ او له دوستانو سره مو هم شریکه کړئ.